هلمند کې د سږني کانکور د هغو کډونوالو د ستاين په پار غونډه چې د دې ولایت په کچه لوړې نمرې په خپل نوم کړې دي. د لوړو نمرو ترلاسه کوونکي وایي په هیواد کې د زده کړو په برخه کې اړتیاوې او د کورنۍ ښه ملاتړ یې د لوړو نمرو ترلاسه کولو اصلي لاملونه دي. د عصري علومو ضرورت په هیواد کې نن چې په هیواد کې څومره ټکنالوژي ته ضرورت لرو همدغه ضرورت موږ وهڅوو د کورنۍ تشویق د استادانو تشویق. تلاش فامیل من بودک فامیل من همیشه مرا به می تشویق میکرد که می درس بخوانم ادامه بدیم چون می آینده روشن است برای هر جوان و دیگه حتما که تلاش استادای من بودک و فامیلم بسیار برام تشویق کرده ازشان ممنون هستم. پر همدې مهال یو شمېر سیمهیز مسؤلین وایي هغه کسان باید لا زده کړې وکړي چې کورنۍ یې حساب او اسلامي اماراتو باندې لګښتونه کوي. پر ساینسي مضامینو باندې تمرکز وکړي، هغه زده کړي، په هغه باندې ځان وکړي او هغه په علمي عواملي ډول سرته ورسوي تر څو وکولای شي چې خپل په دې قافله کې چې روانه ده په دې علمي قافله کې سالار واوسېږي. په همدغه بحث کې چې هغه د عصري علومو د زده کړې کوي او امارت او همدارکم دغه اسلامي نظام داسې به تاسو ته زمینه سازي د لوړو زده کړو دپاره برابروي او کوي به. بلخوا بیا د هلمند ځوانانو چارو امریت مسؤلین وایي دوی دا ډول پروګرامونه د ځوانانو د لا هڅونې په موخه جوړوي. داسې ستاين غونډې، داسې سیالۍ او داسې محافل او میتودونه او طریقې په لاره باندې واچي چې د ځوانانو علمي ظرفیت، د ځوانانو علمي کچه پشکل وړه شي او ځوانان نور هم ښه تشویقمن، ښه علاقمن و خپل تعلیم او پرمختګ او زده کړو ته شي. ویلی سو چې د هیواد د نورو ولایتونو ترڅنګ نن هلمند کې هم په کانکور ازموینه کې د هغو کډونوالو لپاره د ستاين په موخه غونډه جوړه شوې وه چې د هلمند په کچه یې لوړې نمرې په خپل نوم کړي دي.